سلامونه کتونکو اوریدونکو مینوالو څنګه چل دی مینوالو د جیمیل باره کې به نن خبره کوو چې کله مونږ جیمیل آی ډي کریټ کوو نو مونږ خپل نیم چې دی مونږ خپل نمبر چې دی مونږ خپل جیمیل نیم چې کوم دی هغه ښه په صحیح طریقې سره ورکو خو زمونږ چې کله نیکسټینګ وشي نو په هغې کې مونږ ته ټرای اګین پرابلم راځي مطلب ټرای اګین وایي چې ستاسو کوم نیم دی کوم نمبر دی او کوم جیمیل آی ډي نیم دی هغه غلط دی تاسو دوباره کوشش وکړئ نو ملګرو دغه قسمه پرابلم چې دی دا په جیمیل کې شته دی نو که چیرې تاسو غواړئ چې یار مونږ په یو سټپ باندې خپل جیمیل آی ډي جوړو نو زمونږ دا ویډیو چې دا تر لاسټه پورې واچ کوئ ولې چې تاسو کله ویډیو واچ کوئ نو ستاسو چې کوم د جیمیل مسله دا کومه د جیمیل هغه لانجه ده نو هغه به بالکل تاسو په خپله باندې ډېر په اسانتیا سره حل کوئ نو ملګرو راځئ د جیمیل په طرف ځو او جیمیل آی ډي کریټ کوو چې آیا جیمیل آی ډي به موږ کریټ کوو ملګرو تاسو به پلی سټور ته راشئ او دا آیکن چې دی دا به تاسو کلیک کړئ دلته به یې لیکلي ایډ انادر اکاونټ دا چې تاسو کله کلیک کړئ نو ستاسو مخې ته به دغه قسمه انټرفیس راشي که چیرې تاسو پیټرن ورکړئ تاسو به خپل پیټرن ورکړئ د پیټرن نه پس به دلته راشي ایمیل او فون نو که چیرې ستاسو آی ډي نه وي نو تاسو به ډایرکټ راشئ کریټ اکاونټ دلته به فار مای سیلف دا به کلیک کړئ دا چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو مخې ته به راشي فرست نیم تاسو به فرست نیم ورکړئ سلیم حسن دا چې تاسو کله نیکسټ کوئ نو ستاسو مخې ته به داسې قسمه انټرفیس راشي دلته به تاسو ډیټ اف برث ورکړئ مطلب ما دا ورکړو 1999 او ورپسې دا میل شو دا ما نیکسټ کو ملګرو ستاسو چې کوم د ټرای اګین پرابلم دی نو هغه تاسو ته په دې ځای کې راځي تاسو به دلته خیال کوئ چې داسې نوم به ورکوئ چې هغه نوم مطلب د بل چا نه وي مطلب زه یو نیم ورکوم حسن نو اوس په دې کې به تاسو چې کله نیم ورکوئ نو تاسو به انسی چې کومې دي انسی به تاسو لازم ورکوئ ما ورکړو 45 درې پیرې ما 45 ورکړو نیکسټ مې کو دا ما نیکسټ کو نو دا په یو سټپ باندې ذکر راغی چې په دې کې انسیم راغلی او په دې کې چې کوم دی نو نوم سپیلنګ چې دی هغه هم راغی نو ځکه دا په یو سټپ باندې جوړ شو او بعض ټایم داسې وشي چې ستاسو کله دا کوم د جیمیل دا نیم چې دی دا چې تاسو کله ورکئ او په دې باندې ټرای اګین راشي نو تاسو په خپل نیم کې مطلب 45 هم لیکلی نو تاسو به 45 ختم کړئ 46 په ولیکئ 47 په ولیکئ دغه قسمه ټرای اګین چې راځي نو تاسو د هغې سره انسه بدلوئ د دې مطلب دا دی چې د په 45 کې د بل چا جیمیل دی تاسو مهرباني وکړئ دا انسه بدله کړئ ستاسو نیا جیمیل چې دی هغه به جوړ شي نو تاسو خپله انسه چینج کوئ نو د هغې په وجه باندې ستاسو جیمیل چې دی هغه به مخکې ځي ستاسو جیمیل چې کله پاسورډ دی ته راشي نو دلته هم تاسو خیال کوئ داسې پاسورډ ورکوئ چې هغه اخلي ملګرو دلته به زه ورکړم سلیم به ورکړم ورپسې به 29 56 78 ملګرو دا پاسورډ دی دا ما ورکو دا به زه نیکسټ کم دا چې کله زه نیکسټ کم نو په دې کې سپیلنګ هم شته دی او انسی هم شته دی نو دا چې کله سپیلنګ او انسی په دې کې وي نو بیا تاسو کوشش کوئ چې تاسو کو چیرې په دې کې هم تاسو ته ټرای اګین راځي نو تاسو دا نه چې ستاسو جیمیل نه جوړیږي تاسو خپل د پاسورډ انسی چې کوم دی کوم کیورډ چې دی هغه تاسو چینج کوئ او واپس په نیکسټ کوئ نو تاسو چې کوم جیمیل دی هغه به ډېر په اسانه طریقې سره جوړیږي نو ملګرو دا جیمیل دی دا ما جوړ کو دلته نیم راغی نیکسټ مې کو ډیګري مې کو
د ګیټینګ اکاونټ انفو. ملګرو دکه د جیمیل آی ډي دا ډیر په اسانه طریقه جوړیږي او بالکل جیمیل کې چې کوم دی نو دکه ټرای اگین راځي. او دا ټرای اگین مطلب دا چې تاسو د خپل جیمیل نیم چې دی کیورډ چې دی هغه چینج کولې په دې کیورډو کې بل جیمیل آی ډي شته دی. نو برای مهرباني تاسو کیورډ چینج کړئ نو تاسو چې کوم جیمیل آی ډي د هغه به مخې ته لاړ شي. نو ملګرو کو چېرې نو مخې ته ټرای اگین پرابلم راځي نو تاسو خپل کیورډ چینج کوئ نو تاسو آی ډي به ډېر په اسانه طریقې سره جوړېدی شي. نو خپل رول ورکړئ اجازت د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.